السلام علیکم ملګرو. دا مار دومره خطرناک ځناور دی نو الله پاک ولې پیدا کړی دی. یو یهودي حضرت علي رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړو چې دا مار دومره زهریله څیز دی نو الله پاک ولې پیدا کړی دی. حضرت علي رضی الله تعالی عنه ولې څه جواب ورکړو؟ ملګرو تاسو ته پته ده چې مار ډېر زهریله دی چې څوک وچیچي نو سیده مري، خو تاسو ته به د فایدو پته نه وي چې د دې څومره فایدې دي او څومره نقصانات دي. نقصانات یې ډېر دي، تاسو ته پته ده که څوک وچیچي نو هغه داسې حال ته رسي که نه چې سم مري، او بلکې تاسو که د فایدې نه خبر شوئ نو تاسو به هم ډېر زیات حیران شوئ. ګوره الله پاک چې کوم مخلوق پیدا کړی دی الله پاک په هغه باندې ډېر زیات خفه کېږي، او بلکې دا چې هغه الله پاک د یوې فایدې لپاره د انسان دپاره پیدا کړی. که تاسو سوچ وکړئ انسان او پیریان الله پاک د خپل عبادت دپاره پیدا کړل، او دا نور څومره ځناور چې دي نو دا څومره بوټي چې دي نو دا الله پاک د انسان د سهولت دپاره پیدا کړل دي. نو ملګرو دا مار د انسان دپاره څه سهولت دی ملګرو؟ که تاسو د دې نه خبر شوئ نو تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ چې الله رب العزت مار ولې پیدا کړی دی. د مار دومره نقصان دی د انسان ته نقصان جوړوي. حضرت علي رضی الله تعالی عنه یهودي تپوس وکړو چې د مار ولې خدای پاک پیدا کړی دی. حضرت علي رضی الله تعالی عنه نه جواب دا ورکړو ملګرو وایي چې دې په خوله کې یو خطرناک زهر دی. تاسو ته پته ده زهر چې په انسان کې وچلېږي نو انسان مري. وایي دا خطرناک زهر چې دي نو دا د خولې نه دا وباسي که نه، دا چې وباسي نو په هوا کې یو داسې قسم جراثیم دي که نه چې هغه انسان دپاره ډېر زیات نقصاندeh دي. ګوره چې هغه نقصاندeh دي نو چې هغه زهر کله دا وباسي نو هغه جراثیم ختم کړي ملګرو. بل دا چې که تاسو سوچ وکړئ که نه دا څومره دوايانې چې جوړېږي نو اوس پرې ریسرچ کوي که نه ساینسدانان چې دي نو په دې باندې ریسرچ چې کوي چې آیا په دې نه اوس ډېرې ښایسته دوايانې جوړېږي. ملګرو اهم معلوماتو که تاسو سوچ وکړئ که نه د مار باره کې خلک ډېر زیات تپوس کوي د مار دپاره د مار دا اهم معلوماتو که نه او دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او ماشاءالله په کمنټ کې ضرور ولیکئ ښه. د الله پاک قدرت ته وګوره، هر یو څیزه پیدا کړی دی د انسان د فایدې لپاره پیدا کړی دی ښه. تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ چې مار دومره نقصاندeh دی چې انسان وچیچي چې انسان له څومره نقصان ورکوي، خو بیا هم فایدې ته وګوره چې الله پاک وله څومره غټه فایده ده د انسان دپاره ښه. دا ویډیو ضرور د نورو ملګرو سره شیر کړئ.